چا یاره پهلوان وروره خبره دا ده که نه یو خو دا بل مونږ پسې داسې ګرځي را پسې لکه د شوملو ملچر شوملو مچر دا خو داسې ښکاري لکه د پیالو پچۍ خبره بله څه کار کړې خپلې کور ودانې سره روانو په لاره کور ودانې ته وایي چې زما دا خواښې ستا څه ده هغه دې چې وایي سړیا چې ستا خواښې ده خو زما مور ده که نه دا ورته څه وایي بیا خو راغاړې ولې نه زه خو صافي صاحب سره یم شاکر د څه شاکر مصروف دی غول خوري څه رقم خبرې کړې خو یوه سمه خبره وکړه یاره کې وځې که نه ته په کومه علاقه یې نو زه ته اوس کوم لیګاډه تاپسې زه وګورم و د کولالانو خرې دا ګټې تیږې نه کوز د اولو نه پاس ما سرې جامې نه شنې ومه لیده ته یو لړې والا تیز واچوه ودرېدم ومه لیدې وا ته خو راتښتې صاحبه لږ سادګۍ درځو په الله یقین که د پخوا دومره سادګي وه زموږ په شینوارو کې او ډېر مینه محبت و ګوره دا موبایل یې نه وې صاحبه نو کاغذ باندې به یې لمبر لیکلی او پیسي والا ته به لاړو پیسو والا ته ویل چې ها خوټې لمبر لږ میلاو کړه چې لمبر به یې میلاو کړ هلو سلام علیکم سرکوزیه څوک ګړه خدا سے چلو کړه چې جمرات خان سره ما خبره وکړه چې خالمس په دې را کې وګوره پنځه منا پین مخلاج په فختی گور کړ وګوره باندې غول بیا از مازوی ډبولا خسبا ډېر بیا د دې ما په استاد سترګو آیا دا صرف خبره دې د وجه کومه چې زمونږ د شینوارو په ژبه کې ډېر خواږه دي دوی چې بکله خپل کور والا سره خبرې کوي هلو السلام علیکم وانا پیژندم ماړه ګوره خلاص ستا تیره کړه ستا اوس دې چشمو کې مسلمان نه که هندوان نه هغه نه چاغه لغړي چشمې نه خلکو ته جورات او جامې ته روبات هغه نه یو غانا خو به تعلیم خلک دي ټول اولاد باندې غینه د سور نه کوي نه څه بچا او خدای مونږه باقي مونږه وسات دعا به خدای پاک به دې خلکو په موږ خدای خوشحالي او کانټینر خدای هندوانو د کاستمو باقي خدای پاک خلکو له ډمپرې او ټانکرې او ډسپیلرې ورکړي او په موږ ناستو خلکو باندې لاس ګاډي اعتبار هم نه کړی